السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو دا د یو ځل بیا حاضر شوم د یوې نوي پروګرام سره موږ زموږ چینل تر اوسه نوی دی او موږ په خپل چینل کې هره ورځ ډیلی انګلیش په نوم کنورسیشن اپلوډ کوو چې دغه ډېرې زیات مهمې دي. تاسې هم کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره یې زده کړئ او هر ځای کې استعمال کړئ. نو راځو دلته سټارټ اخلو. لومړی د هیډ ماسټر خپله ویل کېږي مدیر ته یعنی سرمعلم ته یا مشر ته. Mr. Nawab, محترمه نوابه. Let me introduce you to some of our school stuff. اجازه راکړئ چې زه تاسې زموږ د مکتب یا زموږ د مکتب بعضو کارکوونکو ته ور معرفي کړم یا هغه جوړونکو اجزاو ته. سټاف ویل کېږي د مکتب هغه شخصي ډله چې په دې کې علما خپله مدیر وي او د نورو استادان هم ورکې شامل وي. This is Mr. Naim. دغه محترم نعیم دی and he is principal of our schools. او هغه زموږ د مکتب پرنسپل دی. پرنسپل معنا مدیر، هغه زموږ د مکتب مدیر دی. ډایرکټر هم مدیر ته ویل کېږي. ویلکم ټو our school. زموږ مکتب ته ښه راغلاست. We have 19 other teachers. یعنې موږ لرو 19 نور استادان in our school زموږ په مکتب کې. Meet نعمت and فرید. تاسې د نعمت او فرید سره وګورئ. Nice to meet you. په لیدو مې خوشحاله شوم. Mr. نواب وای What do you teach? تاسې څه شی تدریس کوئ. What do you teach? تاسې څه شی تدریس کوئ. So Mr. نعمت ورته وای We are English teachers. موږ د انګلیسي استادان یو. We are English teachers. موږ د انګلیسي استادان یو. Mr. نواب بیا پوښتنه کوي What about those teachers? هغه استادان څه شی کوي. What about those teachers? هغه استادان څه شی تدریس کوي. They teach. دوی تدریس کوي Geography and History. جغرافیا او تاریخ. And one more questions. Mr. نواب ورته وایي چې یوه بله پوښتنه هم لرم. Is there any chemistry teachers? آیا د کیمیا کوم استاد شته. Mr. نعمت ورته وایي Yes. The man who is in black coat. هغه سړی چې توره دریشي یا توره کورتۍ اچولې ده and grey trousers او خړ پتلون لري teaches chemistry. کیمیا تدریس کوي. What about you? یعنې دا ورته وایي Mr. نعمت چې ته دومره پوښتنې کوې نو ته خپله څه کار کوې. Mr. نواب ورته وایي I teach chemistry too. زه هم کیمیا تدریس کوم. And the new term started. The new term started. نوی ساعت شروع شو. The new term started. یعنی نوی ساعت شروع شو. Nice meeting you. یعنې ستاسې په لیدو خوشحاله شوم یا ستاسې له ملاقات څخه خوشحاله شوم. نعمت ورته وایي Nice to meet you too. ستاسې په لیدو هم خوشحاله شوم. نو دلته لاندې یوه پوښتنه ده. که چیرې تاسې دغه پوښتنه حل کړله نو ستاسې انګلیسي به ښه کېږي او تاسې به هم په ډېر اسانۍ سره زده کړه کولی شئ. So what do you think? څه فکر کوئ. Do you think teaching is an interesting job? Why? آیا تاسې فکر کوئ چې تدریس یوه په زړه پورې دنده ده او ولې. نو تاسې کوشش وکئ چې تاسې دغه متن بار تکرار کړئ او زما په یوټیوب چینل کې چې تر اوسه نوی دی او زه هڅه کوم چې تاسې لپاره ګټور شیان وړاندې کړم. تاسې ورکې ګډون وکئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. والسلام.